بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو به دې هیله او امید چې تاسو به ټول روغ جوړ یاستئ. زما خوږو ملګرو د تل په څېر یو ځل بیا له تاسو سره یو نوي ښایسته ویډیو سره یو ځای شوی یم. هم څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې انډرایډ موبایل کې مونږ کارتون ویډیو جوړ کړو، لکه څنګه چې تاسو په ټیک ټاک کې لیدلې وي ډېر ښایسته فني ویډیو وي. همداشان تاسو به په یوټیوب کې هم لیدلې وي، همداشان فیسبوک کې به هم لیدلې وي. نو زیاتره ډېر ښایسته فني ویډیو وي. نو ما ډېر زیات سرچ وکړو په دې په اړه، کوم داسې مکمله اړخیزه داسې مکمل معلومات چې ولري داسې ویډیو په پښتو کې ما پیدا نه کړل. نو په همدې خاطر ما وغوښتل چې تاسو لپاره یو ښایسته مکمل معلومات درکړم د دې په اړه چې څنګه دا ویډیو جوړه کړو. نو همدې خاطر مې دا ویډیو تاسو لپاره جوړه کړله. نو زما خوږو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو مخکې له تاسو یوه هیله کوم، که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، حتما تاسو هغه سبسکرایب کړئ چې زموږ دغه شانتې ښایسته نورې د موبایل همداشان کمپیوټر نورې کوم مهمې معلوماتي ویډیوګانې وي هغه تاسو ته د دې چینل له لارې اپلوډ کوو او تاسو ته یې رسوو. نو هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته حتما زر درځي او تاسو به هغې نه استفاده کولی شئ، وګورئ یو څه معلومات به ترې حاصلولی شئ. نو خوږو ملګرو راځو، تاسو ما په د دې اپلیکیشن لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی دی. نو دا چې دی هم په کمپیوټر کې هم کولی شو، کمپیوټر کې به لږ ښه راشي، خو په موبایل کې هم مونږ کولی شو. موبایل په همدې خاطر چې موبایل لږ کمزوری وي او د کمپیوټر په پرتله، نو موبایل کې به لږ ذره سلو کار کوي، لکه تاسو لوډینګ واخلي نور به ښه وي، خو لوډینګ به لږ خاص اخلي په دې خاطر چې موبایل لږ کمزوری وي. او کمپیوټر کې به تاسو ډېر ښایسته کولی شئ، خو هلته هم که وخت په هغه باندې هم ویډیو درته جوړوم. خو که چېرته تاسو په موبایل باندې زده کړئ نو هلته هم کولی شئ خپله باندې جوړ کړئ. نو کوم لینک چې ما په ډسکرپشن کې اچولی دی هغه به تاسو هغه ځای نه هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. زپ فایل دی. نو دا به تاسو چې کله را ډاونلوډ کړو دلته به تاسو خپل راشئ او موبایل کې به تاسو ډاونلوډ فولډر پیدا کړئ او هلته به تاسو لاړ شئ او هماغه فایل زپ فایل به تاسو پیدا کړئ. نو کله چې مو زپ فایل پیدا کړو دا د تاسو کتلی شئ پلوټاګان موډ بای چیمپین لاین. دا به تاسو کلیک وکوئ، یو کلیک به تاسو وکوئ او دا به تاسو دلته ایکسټراکټ کوئ. صحیح ده، دا به تاسو ایکسټراکټ وهئ. کله چې مو ایکسټراکټ کړو، زما ایکسټراکټ کړی دی، زه به تاسو ته وښیم. دویم ځل نه غواړم ایکسټراکټ کړم ځکه ما موبایل کې بیا ځای کمیږي او دا اپلیکیشن چې دی هم ډېر دی. نو زه راځم تاسو ته هماغه فایل چې ما ایکسټراکټ کړی دی هغه زه تاسو ته د هغې د لارې پروتوس وښیم. نو تاسو به همدې فولډر کې په پاس سر کې هماغه فایل راغلی چې کوم تاسو ایکسټراکټ کړو. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکوئ او دلته به تاسو په APK and OBB په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته به لومړی تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه لاندې دویم به ووهئ. دا به چې کله ووهلو دا به تاسو انسټال کړو. صحیح ده، دې ته به انتظار شئ تر څو دا انسټال شي. یو خبره دا هم ده چې دا اپلیکیشن بغیر له انټرنیټه کار کوي. دا یو ډېر ښه دی چې ښه اپلیکیشن دی چې بغیر له انټرنیټه موږ تاسو ویډیو پکې جوړولی شو. دا به تاسو ډن ووهئ. دلته بېرته هماغه ځای ته راشئ. چې کله دلته راغلی دلته به تاسو دغه اول فولډر ووهئ او دا دلته به تاسو دغه اول فولډر بېرته لږ بیک شئ تر څو دا مکمل فولډر به تاسو داسې کلیک ونیسئ او دلته به کاپي ووهئ، که موف ووهئ، کاپي ووهئ. نو یو شی دی، خو کاپي په دې خاطر تاسو موبایل کې بیا ځای دویم ځل ونیسئ. نو تاسو به دلته انډرایډ ووهئ، انټرنل سټوریج ته ورشئ، انټرنل سټوریج کې به انډرایډ ووهئ او انډرایډ به تاسو OBB دا فولډر به خلاص کړئ. دلته به دا کاپي هیر دا تاسو دلته کاپي کړئ. کله چې مو کاپي کړو نو دلته به تاسو له دې ځایه بېرته ووځئ او
بیرته به تاسو ډاونلوډ فولډر ته راشئ او هماغه اپلیکیشن ته به راشئ. دغلته به تاسو دلته به ودرېږئ او نه به له دې ځایه ووځئ او لاړ به شئ تاسو هماغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ کوم چې تاسو اوس انسټال کړی وي. کله چې مو خلاص کړو ته به تاسو یو ځل لږ صبر وکړئ تر څو دا 100% مکمل شي، یعنې د اپلیکیشن یو وار اوپن شي تر څو هلته ډیټا راشي. دا د اپلیکیشن خلاص شو، دا به تاسو بیرته له دې ځای نه داسې تاسو ووځئ. خو که چېرته تاسو غواړئ که نه او هغه ډیټا فولډر وانه اچوئ نو تاسو همدغه اپلیکیشن ګورئ. زه تاسو د دې ډیټا یو خبر درته وښیم چې دې کې بیا څومره تغیرات راځي. نو تاسو به دا کریټ ویډیو وهئ او دلته به تاسو دغه ټي وي صوفا دی چې کوم لیکلی دا به تاسو ووهئ. دا مو چې کله ووهله نو دلته ګورئ تاسو مونږ سره دا ټول په شمار باندې اته دانې دغه دی بیکګراوند دي، یعنې نور نشته مونږ سره. یعنې مونږ که چېرته وغواړو یو داسې یو ښایسته ویډیو وکړو چې یعنې 2 کسان وي، موټر کې ناست وي یا روان وي، نو داسې هغه بیکګراوند مونږ سره نشته. هغه په دې خاطر چې مونږ دلته ډیټا نه ده اچولې. نو دا به زه بیرته له دې ځای ووځم او دا ګورئ فقط دغه مونږ سره دغه بیکګراوند دی، څو نور دی، نور نشته را سره چې موټر وي یا په کوڅه کې روان وي یا فنانسل دکان سره وي، نو دا یو هم نشته. نو دا مونږ ستاسو به له دې نه بیرته به دا اپلیکیشن ختم کړو داسې او راوشو دا ډیټا به ورته واشو تر څو مونږ سره هر څه مکمل شي. یو خبر ده که چېرته تاسو دا اپلیکیشن له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ نو بیا به تاسو سره هم همدغه شان وي، یعنې نور بیکګراوند به تاسو سره نه وي. نو دغه ډیټا فولډر به تاسو ووهئ او دلته به تاسو دغه کم ډاټ پلوټنګ دا فولډر به تاسو کلیک ونیسئ او دلته به تاسو موف ووهئ. صحیح ده، موف مو چې کړو بیرته به تاسو انټرنل سټوریج ته راشئ او انډرایډ کې به تاسو ډیټا او ډیټا کې به تاسو موف هیر کړئ. دلته چې کوم اپشن درکړي دا به تاسو دلته ټیک مارک کړئ. دا مو چې کله ټیک مارک کړو دلته به ریپلیس ووهئ. صحیح ده، ریپلیس مو چې ووهلو نو دا به تاسو سره بیرته هغه په هماغه ډیټا باندې بیرته دغه ډیټا ریپلیس شي. نو تاسو به اوس له دې ځای ووځئ، نور کار دلته خلاص شو او نور کار بیرته به تاسو اپلیکیشن ته راشئ. اپلیکیشن کې نور کار زموږ دی. دا اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته نو ګورئ هماغه چې کوم وختي ما کلیک کړی و هماغه به کلیک کړو. دا به تاسو په دې باندې کلیک وکوئ او هماغه کوم بیکګراوند چې دی هماغه به اوس موږ ته خلاص شي. لږ صبر کوو تر څو دا خلاص شي. نو دلته به تاسو دا ټي وي صوفا ووهئ. ګورئ هماغه ډیټا څومره دغه لري چې موږ سره بیکګراوند کم و، دا ځل به انشاءالله ډېر وي. نو دا دی تاسو ګورئ څومره ډېر دی، موږ سره کولی شئ دا وګورئ. دلته به تاسو هغه ځای ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسو خوښیږي. نو که چېرته تاسو لږ صبر دی ته وکړئ، دا عکسونه ټول راوړي بیکګراوند تاسو هر یو لیدلی شئ. نو زه ورته یو دانه سټریټ والا پیدا کوم چې کوڅه کې روان وي او خبرې کوي. دا چې دی بغیر له دې نه چې تاسو انټرنیټ سره کنیکټ کړئ نو هغه کار کوي. ډېر زیات دغه دی بیکګراوند دی چې کوم ځای کې تاسو خوښ وي هغه کې ویډیو جوړولی شي. دا به تاسو سټریټ ووهئ تر څو موږ سره یو کوڅه وي په هغه کې دا ګورئ تاسو دا بیکګراوند موږ سره کوڅه وي، دې کې به اوس کسان روان وي او خبرې بل سره کوي. دلته به تاسو اکټر ووهئ. اکټر کې به تاسو دې ته یو اکټر جوړ کړئ. صحیح ده، زه غواړم دغه فیمیل دی په دغه کلیک وکړم یو دانه جوړ کړم. د پنسل علامه به تاسو سره ووهئ او دې ته به صبر وکړئ. زما موبایل لږ ذره سلو دی په دې خاطر باندې لوډینګ اخلي. دلته به تاسو لاندې چې دی رنګ ورته انتخاب کړئ. سپین رنګ ووهئ ځکه چې سپین رنګ باندې ښه ښکاري. دلته به تاسو دغه ووهئ ویښتان چې کوم ډول ویښتان ولري، مکمل څومره ویښتان چې دي هغه بیا دې کې اویلیبل دي چې هغه ډیټا تاسو ورته واچوئ. نو دا یې ویښتان شو. که غواړئ سترګې هم ورته جوړولی شئ ښایسته، کوم ډول تاسو ته انتخابوئ، سرې شنې هر ډول.
که شونډې غواړئ ورته څه رقم برابرې کوئ دا دی تاسو د دې شونډو رنګونه دي نو دا هم وشو دلته تاسو عینکې ورته اچوئ که نه اچوئ هغه ستاسو خپل دغه دی صحیح ده هر یو داسې ورته جوړ کړئ چې تاسو خوښه وي دا یو قسم جامې دي چې څه ډول جامې دي اغوستې وي دا به تاسو هغه ورته برابرې کوئ ګورئ دلته بیا دا پرتوګ دی چې څه ډول پتلون ولري پتلونونه دي هر ډول دا بوټان هم شته دی چې څه ډول بوټان پښو کې نو مکمل هر څه شته دی پکې دا موزې مې ورته واچولې دلته به تاسو دا بېرته بیک وهئ او یو سټپ په شاته شئ ویډیو اوږدېږي خو تاسو باید مکمل زده کړئ ویډیو سکپ کوئ مو تر څو تاسو مکمل ډول زده کړئ چې څنګه موږ دغه جوړ کړو یو کارتون ښایسته یو کیسه جوړه کړو د کارتونانو په دې خاطر باندې ویډیو مه سکپ کوئ دا دی تاسو دا د جوړ شو په دې به کلیک وکوئ یعنی یو اکټر چې دی دا دی ګوره دلته انتخاب شو اوس غواړئ بل کس هم ورسره روان وي بیا به بل اکټر وهئ دلته باید سړی وهو دا یو هلک وي یو جنۍ وي دا دواړه سره پلار روان وي صحیح ده که غواړئ اوس دوی خو پلار سره روان دي نو تاسو غواړئ دوی خبرې سره وکړي لاره کې روان وي خبرې وکړي دلته به تاسو دا کمنټ علامه ووهئ صحیح ده کله چې مو کمنټ علامه ووهله دلته وایي چې یعنی کوم کس خبرې وکړي دلته به تاسو اکټر وهئ نو لیسل چې دی لیسلی نو دا چې دی جنۍ ده دا ووهو دلته غواړي چې دا څه ډول یعنی خبرې کوي څه احساس لري خفه وي خوشحاله وي څه په دغه کې وي حیرانه وي یعنی کوم په دغه کې خبرې وکړي کوم پوزیشن کې وي نو دا به تاسو ورته انتخاب کړئ سایډ موزیم خفه ده ګورئ تاسو شکل لیدلی شئ خفه ده دا اوس تاسو غواړئ خبرې اوس وکړئ دغه مایک علامه ووهئ زه اوس خبرې ځکه نشم ورسره دغه کولی چې دلته ما ریکارډ چالان دی نو هغه د وجې زه به دا سټاپ کوم خبرې به سیف کوم ورسره نو دلته زما سره سکرین ریکارډ چالان نه کېږي بیا هم ما کوشش وکړو خو په دې خاطر چې دا سکرین ریکارډ لري نه کېږي بیخي زه نشم سیف کولی خو تاسو کولی شئ دې د لارې سیف کړئ صحیح ده دا مو چې کله وکړو بیا غواړئ بل کس خبرې وکړي بیا به تاسو هماغه کمنټ علامه ووهئ صحیح ده دلته به تاسو اول خو جنۍ خبرې وکړي اوس غواړو هلک خبرې وکړي نو جوی به ووهئ دغه هلک نوم نو بیا به دلته هغه انتخاب کړئ نو دا به څه ډول په دغه کې وي څه ډول حالت کې به وي هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ صحیح ده دا به تاسو خپله خوښه باندې انتخاب کړئ نو دا مو چې کله انتخاب کړو دا جوړ شو نو دلته به تاسو دا پلی کړئ دا وګورئ دغه ځای یعنې څه ډول راغلی دی وګورئ دا د هغه خبرې دي یعنې هغه په داسې سټایل کې روانې سره دا خبرې سره کوي که چېرته غواړئ دا ویډیو خو تاسو جوړه کړله فرض مثال ما خو وایس ورسره سیف نه کړو نو زه غواړم چې دا اوس یو وار زه دا ویډیو سیف کوم تاسو ته بیا مکمل نوره خبره هم کوم نو دا به تاسو له دې ځای نه ایکسټرکټ سیف کړئ او دا به وښایي دلته به تاسو ویت سب ټایټلز ووهئ او دې ته به انتظار شي تر څو دا سیف شي نو دا ویډیو ما سره سیف کېږي او دا د ما سره سیف شوله صحیح ده زه غواړم دا بیرته وګورم دلته یو مشکل بل دی چې د دې ویډیو سیف کړو موږ هغه موږ سره ګالري ته نه راځي نو تاسو به هغه چیرته پیدا کوئ تاسو به راشئ فولډر ته او فولډر کې به تاسو انټرنل سټوریج ووهئ بیا به انډرایډ ووهئ بیا به تاسو ډیټا ووهئ او ډیټا کې به تاسو پیدا کړئ پلوټاګان نو دا د پلوټاګان پیدا کړئ پلوټاګان بیا فایلز ووهئ فایلز کې به تاسو لاندې ښکته شي دا ویډیو به راغلی وي دلته زه دا ویډیو پلی کوم صحیح ده دا دی دا ویډیو چې دا ګورئ ما سره خبرې نه دي کړي په دې خاطر خولې نه خوځوي نو دا تاسو چې خبره ورسره سیف کړئ دو بیا خوله خوځوي یعنې خبرې کوي
دا چې کله تاسو سیف کړله او غواړئ د هر یعنی د ښځې بیل اواز شي یعنی ستا خو یو اواز دی ته غواړې چې د خپل د ښځې چې د جنۍ چې خبرې کوي دا د ښځو په اواز شي او دا الګ چې د ما خپل اواز شي یعنی چینج ورکړئ د ویډیو لکه څنګه چې تاسو په ټیک ټاک کې لیدلی وي نو د ښځې اواز جدا کړی د الګ اواز جدا کړی نو هغه بیا تاسو کاین ماسټر کار دی کاین ماسټر به تاسو خلاص کړئ دی که به دا ویډیو ورته واچوئ ویډیو مونږ کله ورته واچوله هغه بیا تاسو کاین ماسټر شاید زه تاسو ته ویډیو جوړ کړم خو ویډیو ډېره اوږدېږي په دې خاطر زه تاسو ته هغه نور طریقه تاسو بیا خپله هم پوهېږئ نو هغه درته بیا په بله ویډیو کې وښایم نو هغه به تاسو کله ورته واچول هلته به ایکسټرکټ یا به ایکسټرکټ آډیو کوئ یا به د ویډیو چې دی تر کومه ځای چې یعنې جنۍ خبرې کوي هغه ځای پورې به هماغسې به د تاسو کټ کوئ یعنې کینچي به کوئ هغې ته به بیا ساوند چې دی هغه ساوند به اومن کوئ بیا هغه کوم ځای پورې الګ خبرې کوي بیا به هغه ځای بیا کینچي کوئ یعنې کټ کوئ د ویډیو په کاین ماسټر کې نو هلته به تاسو بیا د الګ اواز ورته هغه کوئ نو په دې خاطر ډېر ښایسته او لوکس ویډیو جوړېږي په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي که چېرته کومه پوښتنه تاسو لرئ هغه بیا ماته کمنټ کې ولیکئ شاید کومه ستونزه تاسو مخ شوئ نو بیا ماته کمنټ کې ولیکئ زه تاسو ته حتما ځواب ورکوم نور نو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله آباد اوسئ او یوټیوب چینل مې حتما سبسکرایب کړئ خوشحاله او کامیاب اوسئ